الله تعالی په قران کریم کې هر انسان ته 9 نصيحتونه لري. داسې نصيحتونه ک انسان یې په خپل ژوند کې عملي کړي د به هیڅ کله لستونزو سره مخ نشي. یو بریالي انسان به وي او له خلکو سره په تعامل کې به ډیر زیات کامیاب او بریالي وي. په حجرات سورت کې الله تعالی فرمایي کله چې یو فاسق تاسو ته خبر راوړي مخکې لدی چې دا خبره ومني یا حکم پر وکړي لومړی پلټنه وکړي. فاصلحوا روغه جوړه وکړي واقسطوا انصاف وکړئ. لا يسخر ملنډ مه وهئ ولا تلمزوا د نورو خلکو عیبونه ملټوئ. اجتنبوا كثيرا من الظن له ډیرو ګمانونو ځان ساتئ. ولا تجسسوا په هر څه کې پلټنه مه کوئ. د خلکو پټ مسائل مه راسپړئ. نه هم سپارښتنه تر ټولو خطرناک کار. ولا يغتب غیبت مه کوئ.